بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې بیا هم ومنئ. دغه په بلوچستان کې چې کوم روان د په شکال بارانونه وه، د هغه ورښتو د امله څخه چې زموږ په بلوچستان ایالت کې د ځایي خلکو ترڅنګ افغان کډوالو ته هم ډېر مالي زیانونه واوښتله، چې په هغه کې د خلکو کورونه ونړېدله، کوټې چپه سوې او د کم د بونډرۍ یا د چاردیوالۍ د سرایو دیوالونه چې وه هغه یې ونړېدله. نو موږ دا خبرې تر رسنیو د لارې او د یونیسیار او حکومت پاکستان خصوصا بلوچستان صوبایي حکومت باندې دا غږ کړی و او بیا هم کوو چې زموږ د افغان کډوال د زیاتو ستړو سره مخامخ شوي دي. په کار دا ده چې زموږ د افغان کډوالو سره ټولې خیریه ادارې کومک وکړي. د دغو کومکو په ترڅ کې ټیکیپ د ادارې د خوا څخه چې لوکل اداره ده د هغه سپورټر یونیسیار سیو د چلډرن دی، نو د سیو د چلډرن د خوا څخه دغه 50 ټینټونه زموږ کیمپ نوي سرانانو ته یا سرانانو پنډغالي ته راکړل سوه او څه سامان و چې دا د هرې کورنۍ دپاره پوه سولې د یوه کور دپاره کفایت کوي. خو دا موږ پر 50 کورنیو باندې تقسیم کړه. اوس نو په 50 کورنیو کې یا 50 فامیلیو کې اوس ته خپله فکر وکړي چې ټینټ څنګه تقسیموي، کولر څنګه تقسیموي، کچردان، باټلۍ، پوه سولې دا غوړي، دا اوړه، دا د کور کم د ضرب سامان چې دی پوه سولې هغه څنګه تقسیموي. نو په کار دا ده چې د یونیسیار کومې نورې خیریه ادارې چې دي حکومت پاکستان زموږ د افغان کډوالو سره داسې مرستندوی واوسیږي یا داسې مرسته وکړي چې هغه د هغه لاچارو او بیچاره خلکو کورنۍ دپاره پوه سولې یو څه جوړ سي. داسې نه وي چې هغه خواران پوه سولې نه هغه کم راوړل سوی سامان چې دی د ویش وړ نه وي او بل پوه سولې د چا په ښه رانسي. نو بیا هم زه د افغان کډوالو د یو استازي په توګه باندې پر یونیسیار او ټولو اړوندو خیریه ادارو او حکومت بلوچستان او پاکستان اسلامي جمهوریت باندې دا غږ کوم چې زموږ افغان کډوال په روانو ورښتونو کې ډېر سخت ځپل سوي دي. په کار دا ده چې د دوی سره عاجلې مرستې وسي او په دا شانتې مرستې وسي چې هغه د افغان کډوالو په درد وخوري. داسې نه وي چې هغه د یو فامیل شی فرضاً پوه سولې موږ پر 50 فامیلیو باندې ویشو.